بهتر د جهان زما جانان دی الله بللی تر لمکان دی الله بللی تر لمکان دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالباری عمری د لغمان ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې کله مړی وشي دفن یې کړي نو د دفن او د جنازې نه وروسته یو کس پورته کیږي آواز کوي چې سبا نه بله ورځ درېیمه ده، زموږ خیرات دی، زموږ ختم دی، ټول به راځئ. آیا درېیمه په اسلام کې جایز ده او که ناجایز؟ همدارنګه د درېیمې په ورځ چې دا دویمه پوښتنه ده، د قرآن کریم ختم کوي، د جومات نه د مدرسې نه طالبان راولي، یا پیسې ورکوي یا ډوډۍ ورکوي. په دې شکل باندې ختم جایز دی؟ مړي ته ثواب رسیږي که نه رسیږي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې ایصال ثواب په شرعي طریقه باندې دا جائز دی او په دې باندې د اهل سنت والجماعت علما قائل دي. دا مسئله ما په ګڼو خپرونو کې څېړلې ده، بیا یې درته نه وایم، حواله یې درته وایم. هندیه لومړنی جلد 250 صفحه، هندیه دویم جلد 243 صفحه. پاتې شوه د درېیمې ورځ. علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په دویم جلد کې په 240 صفحه کې لیکي، حواله م ورکوي په بزازیه باندې، لیکي وفي البزازیه ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. په اوله ورځ د مړي، په درېیمه ورځ او د هفتې نه وروسته چې دا یې څلوېښتي ده، دا یې شپږمه میاشت ده او دا یې کلیزه ده، دا ټول مکروه عمل دی. د اسلام په مقدس دین کې دې لپاره اصل نشته. وکه خیرات وکه په مسنونه طریقه او په شرعي طریقه یې وکه، امید ده چې ستا د دې خیرات ثواب الله ستاسو متوقع ته ورسي. خو چې ته رواج کوې دا درېیمه ده، دا جمعی ده او دا څلوېښتي ده، کارټونه دې م راخیستي لیکې دا پلانی ملک صاحب، دا پلانی وکیل صاحب، دا پلانی مولوي صاحب، دا پلانی حاجي صاحب. دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې کوم اصل نشته. زما د خبرو نه غلطه ګټه پورته نه کړئ چې بیا به ملته ډنډوره اچولي چې مولوي صاحب خیرات نه مني. مولوي صاحب خیرات مني خو په شرعي طریقه یې مني، رواج نه مني. راوړي یو ژوندی غوایه چې الله وس درکړی په کور کې په پټه باندې حلال که، ټوټه ټوټه یې که، یو کیلو غوښه، نیم کیلو غوښه د 4 فقیرانو او مساکینو کورونو ته واستوه چې الله درنه راضي شي او ثواب یې هغه مړي ته الله ورسوي. یا په خپل کلي او کور کې اقاربو کې چې څوک فقیر مسکین بېوسه لري چې بیچاره د بېګا د خوراک لپاره څه نه لري، لاړ شه بازار کې یو بوجۍ اوړه، یو ټیم غوړ او یو بوجۍ وریجې ورته واخله، د هغه کور ته یې چې بچیانو سره یې وخوري، ثواب یې الله مړي ته هم ورسوي. خو چې دا درېیمه ده، پلانی ملک صاحب خبر کوي، پلانی حاجي صاحب خبر کوي، پلانی وکیل صاحب خبر کوي، پلانی ملا او مولوي خبر کوي، دې لپاره په اسلام کې اصل نشته. زموږ ډیری کارونه نمایشي دي، ډیری کارونه مو رواجي دي او ډیری کارونه د سیالي په اساس باندې ترسره کوو چې هلته به تربور راته وایي، قوم به راته وایي چې د پلار درېیمه یې وه، د مور درېیمه یې وه، دې بېغیرته هېڅ هم ونه کړه، نه خیرات وکړه، نه جومات ته حلوا ولېږله، نه قبرونو ته حلوا ولېږله او نه سړک سر ته حلوا ولېږله. الله اکبر. د یو مسلمان په صفت زه ستا نه پوښتنه کوم چې ته د الله د دین تابع که د رواج تابع، ته د محمد رسول الله د شریعت تابع که د رواج تابع؟ ځینې خېټور به بیا دا درته وایي چې نه دا وابیان او سلفیان دي. ابن عابدین الشامی عبارت مې درته لوستلی،
د حنفي فقه لوی عالم او داسې کتاب یې لیکلی دی چې د ټولو احنافو لپاره ویاړ او ستره ذخیره ده. او په همدغه جلد کې وروسته لیکلی دي چې د قاریانو را دعوت کول د قرآن د لوستلو لپاره چې یا به ټول قرآن کریم لولي یا به سورة انعام لولي یا به اخلاص لولي، دا هم مکروه دی. بیا ابن عابدین شامی په 6 جلد کې په 56 صفحه کې لیکي. دا رواج په هغه وخت کې مؤثر په نن وخت کې نه دی. د نن 115 کاله یا 6 کاله مخکې ابن عابدین شامی وفات شوی. هغه لیکي هغه څه چې زموږ په وخت کې وای مشهوره دی، قراءة الاجزاء بالاجره لا يجوز، چې د قرآن کریم سپارې د پیسو په بدل کې او د ډوډۍ په بدل کې لولي، وای دا کار جایز نه دی. لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للأمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر؟ خپل قاری چې تا ته قرآن ولي د ده لپاره ثواب نشته دی. ولې نشته؟ نیت یې صحیح نه دی. د هغه نیت ډوډۍ ده او د هغه نیت و سترګې هغه پاکټ ته دي چې کله د کور نه وځي ته په لاس کې ورکوي. د کور نه به وتلی نه یا هلته اول خلاصوي ګوري چې څو روپۍ دي، چې 20 ګون دی که 500 ګون دی. که د ډېرې پکې ایښې وي خو خیر، او که د کمې پکې ایښې وي یو 4-5 کنځلې هم په ځان ومنه. نو هغه قرآن چې د ډوډۍ په بدل کې لوستل کیږي، هغه قرآن چې د پیسو په بدل کې لوستل کیږي، د لوستونکي لپاره کم اجر و ثواب نشته. نو چې د ده لپاره نشته، د ستا مړي ته به کومه ثواب ووایي؟ خپله د خپلو بچیانو سره په کور کې کښېنه. دا ضرور نه دی چې د الحمدلله نه شروع که تر والناسه پورې قرآن ختم که. یوه سپاره د قرآن کریم په اخلاص ولولئ، یو صورت د قرآن کریم په اخلاص ولولئ، 2 رکعته لمونځ په اخلاص وکړئ، ثواب یې هغه خپل متوفا او مړي ته وبخئ، الله رب العزت یې وررسوي. اوس به هغه تجارتي قاریان هم ښه خفه وي چې مونږ کو جماعت یا مدرسه کې د همدې لپاره ناست یو چې خلک راځي او مونږ بیا یې ډوډۍ راکوي، پیسې راکوي. دا کار دی برابر خراب. دا ما نه دی خراب کړی در باندې، دا دین دی. تاسو له دین نه خبر نه یاستئ چې د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیدت څه ده، حنفیت څه دی، دیوبندیت څه دی، او مونږ په کومه لار روان یو. خو که یو د قرآن حافظ راځي په اخلاص سره، په صداقت سره، د الله د رضا لپاره تا ته قرآن کریم لولي، ثواب یې مړي ته بخي، هېڅ ستونزه نشته. والله چې هغه ته راولې ډوډۍ هم خرابه ورکړي یا پیسې کمې ورکړي. ما درته ویلې چې 10-15 کنځلې بیا په ځان باندې ومنه چې هېڅ به دې هم درته پرېنږدي. او قرآن کریم چې لولي هغه به تاسې کتلي مجلس کې بس پاڼه واړئ، بس پاڼه واړئ. او ځینې خو داسې دي ته وایي چې د ماشین هم تیز دی، په 15 منټو کې 15 سپارې درته لولي. بس الله رب العزت دې په مونږ باندې رحم وکړي. بس عقاب عقاب یم پشتی بستا کړم سارا ماتی په هر لور یم په مسلمان پم زتا ته ګور یم په مسلمان